نو محترم اللہ جل جلالہ عمن والہ دو زین جوړ کړی دي چا یو تا جنت وی او هغه د الله میمان خانه ده او بل تا دوزخ وی جهنم ته وی او هغه د الله بندي خانه ده الله دې موږ تاسو وساتي په قیامت کې الله جل جلاله فرمایي فریق فی الجنة وفریق فی السعیر یو ډله په جنت کې یو په دوزخ کې کله چې الله جل جلاله جنت جوړ کو جبرائیل علیہ السلام ته ویل چې تبار سره جنت وګوره او دا نعمتونه چې ولیدو دا نهرونه ولیدو دا د سرو د سپینو مکانو کې ولیدو او دا قسم میوجات کې ولیدو نور هغه عرض وکړ چې یا الله ما یقین راځي که څوک پاتې شي ټول خلق به جنت ته لاړ شي ځکه دا جنت داسې ښه ځای دی او داسې د عیش او د عشرت دی او ټول د انسان خواهشات پکې الله دې موږ تاسو نصیب کړي په جنت کې د انسان ورونو ټول خواهشات پوره کیږي څه قسم میوې غواړي څه قسم کپړې غواړي څه قسم بیبیانې غواړي څه قسم سیر سپاحت سیاحت غواړي او څه قسم سرون هوای غواړي یعنی د انسان خواهشات وایي داسې مثال دی لکه سمندر او د دنیا مثال وایي دی لکه پیاله نو په پیاله کې سمندر نه راځي د انسان د خواهشات او سمندر چې دی دا په جنت کې پرېږدي نو دا چې ولید راغی عرض وکړي چې یا الله یقین مې نه راځي که څوک پاتې شي ټول خلق به جنت ته لاړ شي ځکه چې زبردست نعمتونه پکې دي صاحبه هوای ده او دا د شنب کې سړی ګرمۍ نه به تنګېږي نه د یخنۍ نه جنتیان چې جنت ته لاړ شي نو بیا یو ملایکه آواز کوي ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا اے جنتیانو تاسې به ژوندي یاستئ تاسې به نه مړه کېږئ لویه خبره خو دا ده سړی به ژوندی دنیا کې چې څومره ژوندی اخر به اخر د ګور بندی اخر به مړه کېږو وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشُبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا او ستاسو پر دا زیره ده چې تاسو به ځوانان یاستئ تاسو به نه بوډاګان کېږئ ځوان به شئ بوډاګان نه پوښتنه وکړه چې ځواني څنګه نعمت موږ ته د ځوانانو په ځان نه پوهېږو بوډاګان نه پوښتنه چې ځواني څنګه ښه نعمت وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا ستاسو پر دا زیره ده چې تاسو به په نعمت کې اوسئ تاسو باندې به کوم تنګي نه وي فقر به نه وي دنیا کې په سړي باندې تنګي راځي یو ورځ په نعمت کې پرد بیا په تنګۍ یو ورځ کې موړې پرد بیا وږی وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا او ستاسو پر دا زیره ده چې تاسو به جوړ یاستئ ناجوړه کېږي به جوړوالی لوی نعمت نو دا آواز به جنتیانو ته وشي او دا الله جل جلاله بیا د دې جنت نه رونو دا زحمتونه تکلیفونه راتاو روژه به نیسي او دا دی چې مونځ به کوې پنځه وخته مونځ ته به پابندۍ سره راځي خوب به پرېږدي بېسري نه به راپورته کېږي په یخنۍ کې به اودس کوې او دا دی چې مال زکات به ورکوي صدقه به کوي مسکین به ناامیده نه لیږي او ناګواري راغله په هغه به صبر کوي مریضتیا راغله په هغه به صبر کوي دا ناګوار حالات او جهاد به کوي او د دین لپاره به دا دی چې کور به چا پرېږدي خو لږې او تندې به برداشت دی دا مشقتونه داسې ترې راتاو کړو لکه سړی چې د هغه باغچې نه از غذا رسیم راتاو کړي دا یې ترې راتاو
نو دا چې راتاو کو بیا الله پاک ورته بیا وفرمایي چې ورشه جنت وګوره. نو بیا چې وکړو ته دا مشقتونه او دا د طبیعت د خلاف شیونه دا چې ولیده نو بیا عرض وکړه چې یا الله یقین مې نه راځي چې هېڅوک هم جنت ته لاړ شي ځکه په دې ازغیو باندې به څوک ورخېږي. دا خو ډېر مشقتونه باندې پټ الله دې موږ تاسو ته آسان کړي. او بیا چې دوزخ یې جوړ کړو نو الله پاک وفرمایي دوزخ وګوره. دوزخ یې چې وکړو دوزخ کې تیاره ده بدبویي ده پکې د دوزخیانو او د زوی او وینې دا دوزخیانو خوراک دی او دوزخیان چې وږي شي صاحب ګرم باد د اوبو د سطلونه د ګرمو اوبو نه دا په دوی باندې وڅکول شي نارې او چغې وهي تږي و دا نارې وهي نو دا ګرم د ګرم زو د وینو دا باټي چې وڅکي کلمې به کته توی شي. خدای دې موږ تاسې وساتي. او تیږې پکې سوځي او ماران او لړمان پکې دي. ډېر بد ځای دی دوزخ. سړی د هر فرمانه بعد د دوزخ نه پناه په الله ونیسي. نو دا او دا عذابونه د دې دوزخ چې دغه یې کو بعضې خلکو یعنې به په تناره کې داسې د نا په اور کې به د اور په تناره کې به جوش وهي وایي دا څوک دي وایي دا زناکار خدای دې موږ تاسې وساتي.